جوړ بدی شاړ کړم خایست بنزي څو چند کړم هر ویشت خاور به کندهار ښاروالي د شیر سرخ کانال د اساسي رغولو چارې راپیل کړې او بر رنگین ګلونه وکرم بیا بدیدالو دغه کانال چې د ایرازي د کلي څخه شروع کیږي د 900 متره په اوږدوالي او 2 متره او 60 سانتي په پلنوالي سره په اساسي ډول رغول کیږي. جوړ بدی شاړ کړم خایست بنزي اوس د دې اوله مرحله کندنکاري ده او دې پسې بیا موږ سبګریډ طبقه ورته وایو سبګریډ کوو هغې نه وروسته بیا ګرول یا بولډر ورته وایي چې بیا هغه کاروو هغې پسې بیا پی سی سی دی کانکریټ هغې په سر باندې بیا موږ سنګکاري یا سټون مسنري شروع کوو لارې ډکې له ګل قند کړم. په همدغه پروژه کې هر ورځ 500 کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې ده چې 10 کسان په مسلکي ډول او 40 کسان په غیر مسلکي ډول کار کوي. نور وخت بیکار و اوس الحمدلله د کار زمینه ته برابره شوې نو په دغه کار اخته یو. موږ ډېر خوشحاله یو چې موږ ته د کار زمینه مساعده شوې ده او موږ وطن آبادېږي. موږ ډېر خوشحاله یو چې یو خو زموږ وطن آبادېږي او بل موږ ته کار پیدا سو. د همدغه مهم کانال پر رغولو سره د همدې سیمې خلکو زیاته خوښي وښودل او د کندهار ښاروالۍ څخه یې ځانګړې مننه وکړل. الله دې ښاروالۍ ته یو جار مننه الله دې وزنونه ورکړي د کار خلک ګډ کار کوي ګډ کار ولري د خدای مسکینان به مالفان لري نه درلود ګلونه وکرم